بسم الله الرحمن الرحیم. بنزین کیمیاوي فارمول هغه C6H6 دی. مالیکولي فارموله یې هم دا ده. بنزین په 1850 کې مایکل فیراډي هغه د ویل تیل چې کوم دي نانګانو تیل د هغې پایرولیسیس وکړو، یعنې هیټ یې ورته ورکړو. پایرو مطلب تودوخه، هیټ او لایسیس باندې ماتول، د تودوخې په واسطه ماتول. نو ویل تیل چې کوم دي د نانګانو تیل هغې پایرولیسیس یې وکړو او د هغې نه دغه C6H6 یا بنزین چې دی دا لاسته راوړو. بنزین بې رنګه مایع ده او جوش ټکی د 80.1 ډګري سنټیګریډ دی او ویلي کېدو ټکی چې دی 15.5 ډګري سنټیګریډ دی او یو خاصیت چې دی چې هغه ډیر غیر فعال مرکب دی. ډیر غیر فعال مرکب مطلب دا چې ډیر زیات ثبات لري، ډیر زیات سټیبل دی، ثبات انتهایی زیات دی، سره د دې چې ډیر زیات غیر مشبوع دی. او په عام طور پر باندې منګه چې کوم عضوي کیمیایات ده هغه کې مونږ ویلي چې کوم الکاین او الکین چې کوم دي دا ډیر اکټیو دي. الکان ډیر سټیبل دی، الکانونه چې دي ډیر ثبات لري، الکین او الکاین ډیر ثبات نه لري او غیر مشبوع دي. او بنزین انتهایی غیر مشبوع دی، C6H6 دی. نو که مثلا منګه دا الکان ته اړو، صحیح ده، نو که کړیزې پریدو کړیزه نو بیا هم 6 هایدروجنونه غواړي، ځکه CnH2 دا د کړیز الکانونو فارمول دی. CnH2 12 هایدروجن پکار دي، دلته 6 هایدروجن دي، نو 6 هایدروجن کم دي، نو 3 موله هایدروجن کم دي پکې، نو 3 د ګونې اړیکې لري. یا مثلا انسچوریشن ډیګري اف انسچوریشن د غیر مشبوعوالي درجه چې ده 3 ده. خو دا خو موږ ته پته نه وه چې دا کړیز دی که غیر کړیز دی. خو که چېرته موږ یې مثلا خطي ونیسو، کړیز یې ونه نیسو، نو بیا د غیر مشبوعوالي درجه څو ده؟ بیا 4 ده. لکه د الکان دپاره فارمول CnH2 جمع 2 دی، نو چې C له 6 کاربنونه وي نو هایدروجنونه بیا 14 راځي او دې کې 6 دي، نو 8 هایدروجنونه شو، نو په 2 تقسیم کا نو 4 هایدروجن مولونه شو. نو ډیګري اف انسچوریشن یې د هغه 4 شو. دې ته امپیریکل فارموله ده دا C6H6 د مالیکولي فارموله ده الکانو، او CH چې دی ټول نه ساده فارموله چې ورته وایي نو هغه د CH دی د بنزین، او دا د امپیریکل فارموله ده. نو 1:1 باندې ده، 1:1 باندې یو کاربن دی او هایدروجن دی. دې وجې نه دته بائی کاربوریٹ آف ہائیڈروجن هم وایي، څه وایي؟ بائی کاربوریٹ آف ہائیڈروجن. نو ما ساده فارموله یا امپیریکل فارموله یا تجربوي فارمول چې دی هغه دغه CH دی او کاربن عام طور پر سرور ویلانس جوړي، صحیح ده، سرور اړیکې جوړي کاربن چې کوم دی. نو او د CH دی یو هایدروجن ورسره دی، صحیح ده، او C6H6 کې 6 هایدروجنز دی کاربن سره، 6 کاربنو سره 6 هایدروجن، هر یو کاربن سره یو هایدروجن، نو ډېر زیات غیر مشبوع دی. بیا دا مرکبات موږ سره چې کوم دی
عضوي مرکبات مونږ واخلو نو عضوي مرکبات مونږ سره اليفاتيک هم دي، ايلي سايکلک هم دي او اروماتيک هم دي.